دوستانو ویلم شروع او جوړ ویاستئ نن زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې د جیمیل اکاونټ کریټ کړو. نو د دې لپاره به موږ تاسې چې د ګوګل ته راشو. په ګوګل کې سرچ کې به موږ ولیکو کریټ جیمیل اکاونټ. تاسو ته مخکې همدغسې کریټ جیمیل اکاونټ راشي، په دې به کلیک کړئ. بیا چې دی مخکې تاسو ته یو صفحه کولاوي کې په دې کې لیکلي چې کریټ ان اکاونټ، مطلب ته غواړئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ. موږ ورته غواړو چې نوی اکاونټ جوړ کړو د جیمیل. نو دلته به راشئ، تاسو نه به لومړی نیم غوښتنه وکړي چې تاسو فرست نیم څه دی. زه ورته ورکوم زما فرست نیم احمد دی. بیا درته وایي چې لاست نیم تخلص ته څه دی، مطلب افغان. صحیح ده. نو بیا به دلته راشي، درته وایي چې خپل یو یوزر نیم ولیکئ، مطلب چې موږ ورته ورکوي جان افغان 001 دا زموږ یوزر نیم دی. بیا درته وایي چې پاسورډ ورکړه. نو موږ به دلته ورته پاسورډ ورکړو. هغه کوم پاسورډ چې دی ورکړی هغه کنفرم کړه، مطلب همغه پاسورډ سیم دوهم ځل ووهه چې تا ته بیا یاد وي، مطلب کنفرم شي. نو دې سره بیا چې دی نیکسټ اپشن ووهئ. په نیکسټ اپشن کې تا ته راځي چې مطلب ته یو نمبر ورکړه تر څو تا ته هغه کنفرمیشن کوډ راشي او ستا جیمیل چې دی هغه چې کریټ شي. نو دا اپشنل دی، مطلب دې کې ته کولی شي چې نمبر ورکړي یا ورنه کړي، خو بیا دا نمبر دی خاطر ښه دی سبا د تا نه دا مطلب د ایمیل پاسورډ یې شي یا څه شي، بیا هغه فارګټ کول چې دی هغه بیا تا دپاره آسان دي. نو دلته به خپل نمبر ورکړي، هغه نه وروسته راشي ریکوري ایمیل که غواړي ریکوري ایمیل ورکړي هم خوښه ده که نه هغه اپشنل دی، پروا نه کوي. دلته به خپل برث ډیټ ورکړي، مطلب عمر دې څومره دی، هغه خپل د زیږېدنې تاریخ به ورکړي، میاشت ورځ دا به انتخاب کړي. له هغې وروسته به راشي میل که فیمیل هغه به ورته انتخاب کړي، مطلب میل. بیا چې دی بیا به نیکسټ ووهي. دې سره چې دی ستاسو ته یو مخکې بله صفحه راځي، په دې کې به اګري ووهي. په دې سره چې دی ستاسو ته د جیمیل اکاونټ چې دی جوړ شولو او پاسورډ او جیمیل چې دی ستا لاګین دی، مطلب کولی شي چې په بل اکاونټ یا بل موبایل کې هم ته کولی شي چې دا جیمیل لاګین کړي. مننه د لیدلو څخه مو هیله کوم زما ویډیو در سره لایک کمنټ کړئ او چې یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ د نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره.